په کابل کې د 8 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، لوګر، کندهار، هرات، بغلان او د میدان وردګ ولایتونو لوبډلو برخه اخیستې ده. مسؤلین وایي چې د دې سیالیو د ترسره کولو هدف ځوانانو ته د تفریح برابرول او په هیواد کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول دي. یو ورځ به انشاءالله همدغه ځوانان چې دا اوس مسابقات کوي دا به ملي ټیم ته راپورته کیږي او د افغانستان په نمایندګي باندې به په نړیوالو ډګرونو او میدانونو کې لوبې کوي. او دغه سیالۍ موږ په زونونو باندې وویشلې او بالاخره د زونونو ورخوا دلته په سوپر کپ کې موږ سره خوشبختانه د اتلو زونونو لوبډلې حضور لري. زه پوهېږم دلته ورته مهال د یادو سیالیو ګډونوال وایي داسې لوبې ترسره کول د دوی لپاره ګټورې دي او د لا زیاتو سیالیو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دا لوبې خو دې ډېرې مهمې لوبې دي او که چیرې دا رقم لوبې موږ ته کله کله واچول سي یا په ولایتو کې همدارنګه په د ځوانانو تشویق ورسره زیاتېږي، تشویق کېږي ورسره او د افغانستان په سطح باندې دغه فوتسال ته پرمختګ ورکول کېږي. حالا برای رشد فوتسال در این وطن واقعا همچین تورنمنت‌های بسیار مهم است. بچه‌ها رشد میکنه و سطح فوتسالشون بالا میرن. خواست ما از فدراسیون فوتبال همین است که ورزشکارا علاقمندی زیاد داره به اینکه بازی‌های مناسب برگزار شه، بازی‌های مثال برگزار شه که یک روند دیر داشته باشه، یک روند طولانی داشته باشه، چند مدت باشه. به خاطر از اینکه بازیکن‌ها از جاهای دور میای، از ولایت‌های دور میای و در طول یک سال که ما داشته میباشیم حداقل یک فوتبالی یا فوتسالی باشه. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به 2 ورځې په کابل کې دوام ولري. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره